ته مصور شه په خپل زړه زما تصویر جوړ کا زه به شاعر شم ستا په حسن به غزل ولیکم. ملګرو ستړي مه شئ، سلامونه به احترامات ومنئ. غازي نادان یم او قدرمنو، نن مو دا خپرونه د فن د دنیا د آرټ د دنیا یو داسې باچا سره راوړې ده، یو داسې شخصیت سره راوړې ده، یو داسې زلمی سره راوړې ده چې هغه ډېر ښه آرټسټ دی، د کمال آرټسټ دی او د دې آرټسټ د دنیا د دې فن د دنیا یو بادشاه دی. ډېر ښه تصویر جوړوي، ډېر ښه هنرمند دی. بلا پښتانو له تصویران جوړ کړي دي او ډېر خدمت کوي. ښاغلی رحمان میرزا خیل صاحب د حدیثو د سیمې سره تعلق ساتي. متنو دا خپرونه بس تاسو ډېره زیاته خوښه شي. په دې کې به موږ د رحمان میرزا خیل سره د هغې په ژوند او فن او آرټ باندې خبرې کوو. نو رحمان میرزا خیل صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه کې ډېره هرکلی ویم. ډېره مننه او مهرباني ستاسو هم ډېره مننه چې راغلي موږ له مو وخت راکړو. خداباد ډېره مننه. رحمان میرزا خیل صاحب دا راته ووایي چې کوم وختو چې د دې آرټ دنیا ته رالي لکه څه چانه متاثره وي که نه، په خپله دې بس قلم او کاغذ راواخیستو بس شروع دې پرې وکړه؟ اصل کې دا خبر ما ډېر ځکه کړې ده چې کله یو ماشوم وي که نه او هغه له ته قلم او کاغذ ورکې نو هغه څه لیکي نه، هغه څه جوړولو کوشش کوي. نو هر یو د آرټ چې کم دی، د فن چې کم دی، دا زموږ په ماشوم کې پټ پروت وي، خو څوک یې راښکاره کوي او څوک چا کې بس بند په بند پټ پاتې شي. نو زما هم د ماشومتوب نه شوق و، د سکول د وخت نه مو شوق و، هماغه وخت نه رالګیو تر دې دمه پورې بس یا لګیا. نو دا راته ووایه چې څوک استاد په دې هر څه کې د انسان یو استاد وي که نه، طریقه دې څنګه زده که مطلب داسې خو زه هم کله کله کښېنم غرونه مونه او داسې کور مور جوړ کړم، خو د انسان هغه شکل چې کله موږ جوړو په هغه کې موږ هغه تاسو چې پکې کومه سیر وراچوئ پکې موږ نه شو. نو دې حوالې سره لکه خبره وکړه چې یو عام سړی تصویر جوړی نو هغه به څه کوي؟ اصل کې زما پریکټیکل څوک استاد نشته. مثال چې زه ورغلی یم او ما هغه سره باقاعده کورس کړی وي، هغه نه ما چل زده کړی وي. خو هغه په انګلیش کې وایي که نه چې پریکټس مین میکس پرفیکټ، چې څومره ته پریکټس کې عمره به ستا لاس کې صفایي راځي، عمره به ستا کار کې صفایي راځي. ها البته د بهر ملکونو داسې یو څو کسان شته دي چې هغې سره ما به د ایمیل په ترو یا سوشل میډیا په ترو باندې ډومبنۍ کې څه هیلپ په مې ته اخیستو، چارې ښه ما سره ډېر هیلپ کړی، ډېر مدد یې کړی. صحیح ده. اوس لکه زما غونته کې یو سړی غواړي چې یاره زه هم چل زده کړم او آرټسټ جوړ شم، هغه به څه کوي؟ نن لکه کوم وخت چې موږ زده کولو نو په پېښور کې ما ته داسې اکیډمي داسې ځای نه معلومېدو چې ما پکې اډمیشن کړی او ما چل زده کړی وي. نن سبا خو ګوټ په ګوټ باندې د دې اکیډمۍ دی چل زده کولی شي او ټول نه بیسټ څیز اکثر خپلو سټوډنټانو ته یم چې ټول نه ښځې د لرننګ یو کس دی که نه هغه اکیډمۍ ته نشي تللی. نو مثال اوس یو کس چې هغه فاینانسلي کمزوری دی یا یو کس چې هغه سره ټایم نشته دی، نن سبا ټول نه بهترین د لرننګ ځای هغه یوټیوب دی. یوټیوب نه ښه په اسانه زده کولی شي، ښه باقاعده کلاسز د بګینر نه والا تر پروفیشنل پورې پکې کلاسز موجود دي. د خو د ټاپ استادانو مثال لکه سامبا راواخلئ، د ایتن راواخلئ، انډریا د دنیا د خو د ټاپ د پنسل د چارکول اکریلیک د هر یو سیز الته استادان موجود دي، هغې نه سړی زده کولی شي، ښه په اسانه زده کولی شي. د رحمان میرزا خیل صاحب خپل اکیډمي شته؟ فی الحال خو نشته، خو ان فیوچر انشاءالله د یو څو ملګرو په مدد سره لکه اراده مو شته یو څو ملګري یو چې موږ داسې یو اکیډمي را جوړو. دا به یو ډېر ښه اقدام وي ځکه چې ستاسو به د علاقې په سطح باندې دا شی نشته. پېښور کې هم دا ډېر زیات کم دي، نو که داسې یو دغه تاسو ګوله وکئ نو ډېر به ښه ځکه خو تاسو سره ټایم هم ډېر نه، خو لکه تاسو خبره وکړئ چې فیوچر کې نو دا به یو ډېر ښه قدم وي. رحمان میرزا خیل صاحب د پښتنو معاشره ده، دلته تاسو ته پته ده چې زمونږ په دې خلکو کې د دین سره هغه لګاو ډېر زیات دی. پښتانه ټول په دین باندې مین خلک دي. کله داسې شي وي چې چاته ویلي چې مړه دا خو ګناه ده تصویر جوړی او پلان کې یو ډنګری خلک وایي که نه وایي ګناه ده، دې حوالې سره څه تنقید در باندې شوی دی چېرته؟ موږ په کلي کې اوسېږو که نه، دلته خو روزانه دا خبرې وي، بس موږ ورسره مخته یو. کور نه ورته څه مسلې خو نشته کوم والد صاحب یا ورونه مونه چې دا ته څه کوې مړه؟ یاره نه راته والد صاحب نه څه مسله شته دی او ورونه خو داسې دي چې ای باندې خو زه ټول څیزونه په هغې باندې اخلم او ورته یم چې د فلان کې څیز ماته راوړي. لکه مطلب پالي دي پالي در سره که نه؟ بالکل هغې ښه خوشحال دي
او خوب مدد کوي. نو د دې د کاغذات چې کم دي دا تاسو د کم ځای نه راوړئ او په دې باندې خو هم بلا خرچي کیږي. یاره ته دې څه خو دلته په پېښور محله جنګي وغیره کې یا کیسهخانې وغیره کې هم ملاویږي او څه بیا د لاهور وغیره مختلفو ځایونو نورو ځایونو راغواړو خو تقریبا 95% دلته ملاویږي پېښور کې. هر سړی غواړي چې یاره زما د تصویر جوړ شي او هم په ګوتو بیا په کمره کې ولګوم بلا خلک بر سره رابطې کوي هغې سره بیا سب چل کوئ. یاره رابطې ډېرې وي او لګیا وي بس هر چا جواب ورکو. کوشش مو دا وي چې څوک خفه نه شي خو لکه اصل کې خبره تاسو وکړه که نه دا کار چې کوم زموږ دی دا پیډ کار وي که نه لکه زموږ کوشش دی چې یاره کس له تصویر هم جوړ کړو خو چې کوم وخت پې زموږ ولګي که نه د هغې وخت څه نه څه پیسې موږ ته میلو شي. بالکل لکه چې د پرې شي خو قدر هم نه بله خبردار زموږ پښتنو کې خو نه دا خلک کتاب ولي په پیسو نه داسې بل څه په پیسو ولي پرې ته ډېر زیات خوشحالېږي که نه خو لکه که بل طرف ته وګورو نو زه پرې به سړی چا چاله به جوړی دنیا د بیا د سوشل میډیا چې په لکونو خلک ستاسو ویډیوګانې ګوري نو خامخا هر سړی به ډیمانډ کوي نو بیا هغه خلکو سره په کومه طریقه ډیلینګ کوئ تصویرونه بیا په کوم حساب سره جوړوئ څونه پیسې تیلی د چې کوم ستاسو حق دی باید چې تاسو د هر چا نه والی نو دغه والي سره لږ خبره زما چې څوک هم سره رابطو کې ما سره رابطو اوس کم چې د کاغذونو پیسې خو تیلی بالکل نه هغه ته خو ولګي هغه نه ډېر مخ خپل مزدورم پکې خو لکه چې څلور 15 غنټې یو کس لکارو کې نو پکار د چاغي تلسنه صدر کې زما خپل طریقه دا چې څوک هم رابطو کې را سره نو هغه سره په خو انداز سره موږ پیښ او لکه روماني زه خپل فرض غنم چې ما سره څوک رابطو کې هغه په آرټ یا د آرټیست په دغه باندې پوي نیوي هغه موږ اول په هغه باندې پوي کو چیرې د آرټ لکه زه اکثر مرګور ته دغه میسج کوم چې څنګه دا یو انجینیر وي یو ډاکټر وي یو ګلکار وي یو دیاړیمار مزدور وي ارمان دی یو سبزی خرڅي یو دکاندار وي دغه یو آرټیست هم وي د هغې دغه کار دی زموږ دا کار دی لکه یو استاد دی یو لیکچرار دی هر یو یو ډاکټر دی یو انجینیر دی هغې په هغې باندې خپل رزق را پیدا کړي خپل ګټې وټې پکې زموږ دغه کار دی نو اول ورسره موږ ټول خبره وکړو نو بیا هغې کې څه داسې وي چې مثال هغې د آرټ قدر وي ورسره نو هغې خامخا وایي چې او صحیح ده زه جوړوم څه داسې وي چې وي بس پرېږدی صحیح ده نو خلک د آرټ قدر کوي په دې پښتنه معاشره کې که نه یاره قدر خیر اوس که درته زویم که قدر یې کوي خو هغې سره د آرټ پهچان نشته دی لکه هغې وایي که نه چې لکه زه یو تصویر جوړوم او کوم ویډیو چې موږ په یوټیوب یا په فیسبوک او یا په ټیک ټاک وغیره شیر کوو د 1 منټ یا 1.5 منټ ویډیو وي نو هغې وایي چې دا جوړېږي په دغه وخت کې که نه نو هغې سره ځکه قدر نشته که کله یو تصویر څومره ټایم لګي تقریبا یاره 3.5 4 5 غنټې 6 غنټې بس تصویر سایز پورې خبره اوس وړي کې سایز وي باندې 2.5 3 غنټې لګي لږ همدغه غټ سایز وي هغې باندې 4 5 غنټې لګي څه داسې دی تاسو ته ما وویل یو تصویر ما سره پروت دی ته دی 2 میاشتې شو یا کمپلیټ شوی نه دی او زه ډیلی دی کې تقریبا لږ کار کوم نو به دغه حساب کتاب وي دومره ښه هنر د سره دی نو حکومت د طرفه څه وظیفه یا چېرته څه انعام دا داسې څه میلاو شوي څه مراعات د سرکار د طرفه داسې نه سرکار رپورټ نه میلاویږي سرکار په دې کې څه نه میلاویږي اشترا نه مانلي همداسې او که نور داسې د دې علاقې کوم مشران دي ناظمان یا ډسي ای سی ډي سی هغې د سپورټ مپورټ کله داسې داد ما دې هم نه دی درکړی یاره بالکل زموږ چې کوم ناظمان دي زما ښه ملګري دي زه یو ناظم خو زموږ کلاس فیلو هم دی نو ښه داد راکوي راځي راله دلته میلاویږي داد درکوي که نه صحیح نو هغه دې موږ کله کله په زور هم واخلو تاسو په دې کمره کې ما وکته چې ډېر د ښه اتلانو تصویران لګېدلي ګیلمن وزیر دی شهید اقبال مومند صاحب دی داسې بادشاه خان بابا شو نو داسې اوتر صاحب شو امیر خان هم پکې دی نو د دې سره لکه چې تاسو ډېره مینه ده که څنګه یاره پکار لکه زه خو خیر دا خبره اکثر کوم چې مثال یا سندرغاړی دی یا یو آرټیست دی هغه له محدود کېدل نه دی پکار لکه هغه له دا نه دی پکار چیرې زه پښتون یم زه صرف پښتنو له کار کوم هغه به هر چا له کار کوي که هغه د انډیا کسان وي که د بنګلادیش وي که د دنیا د کوم ګوټ وي هغه هر کس له کار کوي دغه رنګ یو سنګر هم وي لکه اکثر وګورئ که زموږ دلته سنګران دي نورو ځایونو ته لاړ شي هلته سنګینګ وکړي په دې باندې پابندي نه ده پکار خو د انسان چې کوم خپل زړه وي بس خو وي نو پښتانه یو خامخا پښتنو سره مینه لرو کله داسې شوي چې چا هم تصویر جوړ کړی او د هغه ډېر زیات خوښ شوي او ښه غټ انعام یې درکړی داسې کله شوي ژوند کې یاره شوي دی ډېر ځل شوي دي داسې
داسې مقابلو کې شرکت مرکت چاته کړی یاره هغې دپاره ما سره ټایم هم نه وي او مقابلو لاس خاص نه یم تللی چېرته دغه تصویر باره کوم خبره کوم انعام چې تاسو هغه داسې شو چې ما یو کس له کار وکړو او هغې سره زما په 5000 روپۍ خبره شوې وه وړوکې سایز و او هغې ما ته دا هم وایي که زر یې تیار کړه که نه نو بس په هغه شپه زه اوسګار م موډ کې م نو یو ګنټه دوه کې ولې ما تصویر جوړ کړو بیا مې ولې یو ګنټه نیمه کې ویډیو ایډیټ کړه ولې مې ورواستوله نو د هغې بیا چې په کم پرایس ورسره خبرې شوه د هغې په ترپل یې ما ته راواستول نو کېږي دا د آرټ قدر وکړو که نه که شته پکې ډېر ښه خلک پکې شته داسې شته که آرټ باندې پوهېږي د آرټ قدر کوي نو مثال چې 50% یې نه کوي نو 50% یې کوي تصویر کم ټایم کې جوړی دی له خو به هم ماحول پکاري که نه که داسې شور یو درز غپي واړو منډې ترړي نو بیا خو به لکه په ذهن باندې به اثر غورځوي اصل کې زما خپل ټایم ماسخوتن 9 بجو چې کله منځونه وغیره وشي انسان ښه پرسکون شي نو زه بیا کوشش کوم چې په دغه وخت کې زه کار وکړم دغه ټایم کې موسیقي اوري که نه موسیقي پکې اورېدلی شي که نه هغه هم بیا د بیا توجه خراب هغې سره بیا زه هغه ټول چې کوم لایټ میوزیک وي که نه زه د هغې ډېر زیات شوقي یم نو د کرن خان چې کوم لایټ میوزیک داسې نور زیشان وغیره د هغې لایټ میوزیک ورسره د پروین ده که نه ورسره ما لګولي وي لازم نو هغه ورسره زه کوم خو یو خبره دا ده چې اکثر د پینټران وي که نه چې یاره دا سیز موډ باندې ډیپینډ کوي زما دا سیسټم نه دی لکه زما دا سیسټم لکه زه دا ډرایینګ کوم هغې دپاره چې زما موډ را جوړ شي لکه اوس یو انسان دی که نه وایي چې یاره زما موډ نه دی زه ډرایینګ نشم کولی خو دا کار چې کوم دی دا زما هابي پیشن او پروفیشن درې واړه دي نو زما خو چې کله موډ نه وي زما کوشش دا وي چې زه ډرایینګ وکړم چې زما موډ را جوړ شي دی که لږ بدل یم یعنې ماحول غواړي که نه ماحول خو لازم غواړي لکه ما دا ځان ته جوړ کړی دی که نه هم دې لپاره یم جوړ کړی چې ما سره ماشومان لږ شور نه وي ټنګ ټونګ نه وي دا یو بېله دنیا ده اخري یو پوښتنه لرم بس بیا به راختمو چې څنګه چې یو پوښتنه مې دا ده که لږ شاړ جواب راکړئ چې شاعرانو سره مینه شته شعر و ادب سره مینه کوئ اول نه به زه خپل هم داسې کله کله لیکلو کوم او ښه شاعران اورم کتابونه یې پړاوم باقاعده خپل دې هم څه لیکل میکل کړي که څه درته یاد دي داسې موږ ته لږ ووایه د غزل یو څو شعرونه ورته کومه خود غرض و خود اختیار زندگی د هیچا سره نه کومه یار زندگی او د څومره بې باوره بې اعتباره زندگی ولاړه شانتې ده په یوه لاره زندگی سرخم نه وم نه یم یار او نه به چرته شم الفت را لویستلې د لډاره زندگی او د کام د رهبرانو په ما هیڅ نشته احسان ما مور نه ژبه زده کړو د پلاره زندگی او د اقبال لالا یو شعر دی چې محبت چېرته خرڅېږي نه چې واخلم چاته پته شته دکان چاته معلوم دی نو د هغې مناسبت سره دی چې اقبال به محبت په دکانونو لټوو زه هم چېرته وروړم له بازار زندگی او رحمانه بس همدغه مې د ټوله سرمایه که غواړي چې ترې زار کم دا بیماره زندگی رحمان صاحب څنګه چې تاسو ویل چې زه شعر هم لیکم داسې کله کله اوس د شعر په دې باندې لږه مختصر خبره وکړئ چې شعر زده کېږي نه دا یو هنر دی که نه بس یو دغه دی یو ګفټ دی ګاډ ګفټ چې ورته وایي هغه الله پاک انسان له ورکړی هغه زده کېږي نه خو دا آرټ چې کم دی دا زده کېږي چې یو انسان یې زده کوي بالکل آرټ زده کېږي څومره ټایم یو لکه زما غونډه کې سړی به څومره ټایم کې زده کوي ستاسو په خیال لکه اصل کې دلې مسله یو بلې وي که نه لکه ما ته زیات تر شاګردان داسې 40-50 شاګردان ما سره اوس هم وي چې هغې سره زه مثال د خپل چې کوم وخت راته میلاوي د هغې کې لږ لږ ټایم ولا ورکوم او کوشش کوم چې دوی څه زده کړي زموږ خلکو کې یو مسله ده هغه دا ده نن به هغې تا سره ډومنې کلاس واخلي په سبب د تصویر راوستې چې شا بس دا ماته مکمل را جوړ کړو د دې چل ماته وښیه خو دا داسې نه وي زه زما کوشش دا وي چې زه دې ترو پراپر چینل ځان سره داسې یو 2 میاشتې به وځم او یو 2 میاشتې دې ما سره کار وکړي ګنې زه اکثر چې څومره هم ما سره کسان دي 30-40 په 20 هفته کې داسې 10-15 منټ ورکوم او فری زه ته هېڅ پیسې نه اخلم نو زه ورته یم چې تاسو ما سره په یو خاص ترو پراپر چینل لاړ شي مثال اول سترګه بیا د آیرس او بیا د باڼه شوه بیا د روزه شوې بیا پوزه شوه بیا خوله بیا غاښونه بیا غوږونه بیا ټول فیس بیا د فیس سټرکچر بیا ویلیوز بیا ټونز نو زه ورته داسې ما سره په یو خاص ترتیب لاړ شي نو چې په دغه ترتیب باندې ما سره څوک هم تللی دي نو زما په خیال چې 2 میاشتې کې د هغې ړومبنی کار چې وګورو 2 میاشتې پس کار وګورې هغې کې واضحه فرق راغلی وي بس اخري پوښتنه لرم چې تصویر شروع کوئ د کوم ځای نه
اول شروعات د کوم ځای نه کوئ مونږ خو چې به کله واړو موږ جوړو به موږ ګول هغه سره جوړ کړو اصل کې د تصویر جوړولو یو خپل طریقې کار وي د هر یو تصویر چې جوړې د هر مخ د هر انسان د هر مخ یو خپل سټرکچر وي یو خپل ویلیو وي دا چې زه کله د ویډیو جوړوم کنه تاسو مې به کتلی وي په یوټیوب یا فیسبوک باندې نو موږ فیسبوک او یوټیوب باندې ټیک ټاک باندې کوم تاسو دغه دغه نمونه لګواله مرګري کې به سرچ کړئ په فیسبوک باندې رحمان مرزا خیل ده په یوټیوب کې هم رحمان مرزا خیل دی او په ټیک ټاک باندې میرز آرټ اکیډمي دا آی تھنک عمران ذهن نه وته خو اور تر بیو لیکو خیر سکرین شاټ پیرو لګم نو هر یو تصویر جوړول لمخ کې لکه زه چې کله یو تصویر جوړم هغه ول سټډي کوم هغه ویلیو وګورو د هغه فاصله وګورو چې تدې ګراف په کوم ځای باندې فټ راځي هغه نه پس دا تصویر چې کوم دی هغه لپاره مونږه په 9H باندې ګراف وکړو او ګراف نه پس د هغه آوټلاینینګ وکړو نو په ویډیو کې دغه ټول نه راځي ګنې دغه ځان له پوره یو غنټه اخلي چې کومه د ویډیو موږ ریکارډ کو هغه کې دغه نه وي هغه نه پس چې کوم په 9H یا 8H کوم ډېر هلکا پنسل وي هغه د کیمرې او د لایټ په دغه کې نه ښکاري کنه نو بیا را چالو شو هغه باندې موږ کار را چالو کو ډېره مهرباني چې موږ لم وخت راکو په اخیره کې څه غوښتنه پیغام څه بزړم څه خبرې نه بس داسې غوسه نشته دی ښاد او باد اوسئ بس یو دا دی چې د آرټ او د آرټسټ د دې قدر کول پکار دي د آرټ قدر کول پکار دي او زه به دا وایم چې پښتنو له پکار دي چې آرټسټ دومره تنګ نه کړي چې هغه خپل کار نه توبګار شي ډېره مننه ډېره مننه قدرمنو رحمان مرزا خیل صاحب د خیبر پښتونخوا بیا د پېښور په سطح باندې هغه آرټسټ دی چې خلکو منلې دي دا غي کار او زیار د چا نه هم پټ نه لري دا غي فن د هر چا ته لکه د نور په شان ښکار دي نو موږ له پکار دي چې دغه سي زلمی چې کوم دې سپورټ کو هغه په هر فن کې په هر پیړ کې پکار دي چې دا غي منګم ملاتړ جوړ شو نو تاسو هم کولای شئ چې په رحمان مرزا خیل صاحب خپل عکسونه خپل جوړ کړئ دا غي چې کوم لمبر یا ارسه په تاسو په دې سکرین منګه خو په دې سره رابطه کولای شئ ان شاء الله تعالی چې زمونږ په ویډیو په وساتت څومره ملګری راځي نو هغه به باقاعده خاطر کیږي نو آباد او خاد او بریالي اوسئ